خان بابا لایق زاده لایق صاحب تاسو ته پاره یو پیغام را لګلې د سپښتنې دي. هغه وایي چې تاسو په فکر پښتون تاسو څه ته وایي. بل دا هغه د یو سیمینار ذکر کولو د یو څو ورځې مخکې چې پرون په یو سیمینار کې یو معتبر شخص په میا خون او نور ډېرو پسې ردې بدې ویلې دي. حالانکه هغه وایي چې د شیخ ملي د تقسیم تر مخه خدا ټول د دفتر خوندان دي. نو آیا تاسو چې په پښتنه خوره د ټولو چوکو خبره کوي چې په دې ولنې حق د جوګه پښتنو ځوانانو دی، نو په دې کې به تاسو دغه مذهبي خلک د ځان نه بیلوي؟ بل دا هغه وایي چې تاسو به سیدانو پښتنو ته پښتانه وایي. ستاسو په نظر کې دا سیدان، دا میاګان، دا خونزادګان دا پښتانه دي؟ دا پښتنې هغه رالیږلي دي تاسو نه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ولخو لایق زاده صاحب السلام علیکم. لایق زاده صاحب چې دی نو هغه یو لوړ پښتون دی او د لوړ فکر مالک دی. زما په خیال چې د زړه د خوږ نه دغه کړی دی. دا سیزونه چې دی نو بارها شوي دي د پښتون قوم د تقسیمولو، د دې هغه افرادي قوت او د دې د ترمنځ هغه نفرتونه را پیدا کولو یو کوششونه شوي دي، بیا شوي دي. کله که یو پښتون به کسب شروع کو نو هغه غریب پښتون پاتې نشو. دا هغې د لاسه چې دی نو پښتون قوم ته څومره نقصان رسېدلی دی تر اوسه پورې موږ نشو ډکولی. ډېر بلاړل، بل هندوستان ته بلاړل، بل ځای ته بلاړل، هلته به یې کسب کوو، مجبوره به شول، څه به یې کول. نو دا سیزونه چې دی دا دغه شوي دي او استغفر الله ډېر سیزونه داسې دي چې هغه مونږ د بس په ناپوهۍ کې یا په صدقه کې چې دی نو د خولې نه وځي او دا نه دي په کار چې داسې وشي که نه. میاګان څنګه چې لایق زاده صاحب خبرو کا چې دا خو همدغه یوسف زئی دي، همدغه دغه دي، خو څه چلو شو لکه دا اوس د انګریز په دور کې دغه دور کې کلیکټرز دي. زمونږ په دغه کې چې دی نو د هغه دور کې د دفتر په دغه کې چې دی نو دا میاګان دا یو دغه یو کلیکټرز ټایپ خلکو ذمہواري ورته دغه شوي وو او دغه به دا خو اوس ته سوچ نشي کولی چې دا میا عمر صاحب شو، نور خلک شول داسې. دا خو ګوره دا هغه گورنر ټایپ او دغه ټایپ کلیکټرز ټایپ دا خلکو دا چې دی نو دا د پښتون قوم د پښتونخوا د ریاست هغه بنیادونه دا اکثریت یوسف زئی دي او دغه دي. د بدمرغه چې دی نو مونږ دغه خپل دغه نه ووتو کم چې شیخ ملي صاحب د ذکر وکړو د هغوی مشرانو یا د هغې نه مخکې 12 کسیز کم دغه چې ناستو هغه چې کم فیصلې کړې وي دغه کړې وي پښتانه یو پښتون قوم جوړولو د یو دغه کولو د راټولولو زه د سونو کاله زړه خبره کوم نو هغه دا یو دغه شو نه خو چې دی نو هغه شیخ ملي ته وګورئ یا نور خلکو ته وګورئ کم چې مشرانو هغوی ځان سره چېرته یوسف زئی نه دی لیکلی ځکه چې هغوی ته پته وه چې یاره دا قوم ماته یې لګیا دی. خو د بده مرغه بیا چې دی نو نور خلک پکې راغل دغه پکې راغل هغوی قوم جوړولو دا د بیا چې دی نو د مغولو هغه سازش شروع شو، بیا ورپسې دغه انګریزانو سازش شروع شو، اوس ورپسې هغه د پنجاب هم دغه شروع دی. تنخواه او دا سیزونه مراعات خو شته که نه. نو د پښتون قوم د همیش نه د تقسیم سنا لارې چارې چې دی نو هغه دغه کېږي. زمونږ دا دوی دی وګوري دا باچا خان صاحب چې و نو دوی د خپل بچي چې دی هغه خپل بچي چې دی مدرسه کې ولې داخلول دې دپاره چې یاره د پښتون قوم ته دوکه ورکړي که نه. هغه ته پته وه چې یاره دا زما خلک دي، ملا زه ما ملا ما نه دی. دا خو ګوره زه په دې دغه کې پیژنم د زما ملګری دی او خاندان کې به چېرته مولا نه تیر شوی او اوس هم او زما ملګری دی، زما د سکول ملګری دی، هغه مفتی دی. په خاندان کې چېرته مولا نه تیر شي هغه مفتی دی. سبق یې وویلو دغه یې وویلو. نو مسله دا ده چې دا سیزونه دا بس کوي دي سیزونه نور قرار شي. د پښتون قوم د تقسیمولو دا خبرې چې دی دا پرېږدئ دا چې دی نو دا دغه دی دا بل خبره دا ده مونږ خو
هغه ورک پښتنو ته پښتانه وایو کزان ته څوک پښتون وایي کنه او کجبم نو ورزي دغم نو ورزي او ارس تیر شي دي خو بیا مونږ وایو چې یاره د ځان ته پښتون وایي دا پښتون دی دلته کې ما سره که څوک مشته دی کنه هغه وایي چې یاره زه پښتون یم زه تاسو سره زه خپل دغه زمان ارس ورک دي زه بس پښتون یم زه هم نه مونږ ته وایو چې ته پښتون یې دا د شیخ ملي او دغه مخکې د مشرانو یا د هغه ټیم د مشرانو چې دی دا دې ته غور پکار دی دې سیزونه ته غور پکار دی چې هغوی ولې چې دی نو دا قوم راټولولو دا خو داسې وه چې د هغه وخت نه په مونږ کې دا سیزونه راچولې شوي دي چې یاره دا نه دی او دا نه دی دا نه نو زه یم چې نور کلاړېدل پکار دي الله مو دې مل شي انشاءالله چې کار به کوو که خیري مننه علامه